صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا الحمد شریفی ترجمه شروع شوی و او اول شپه د مالک یوم الدین پورې وشوه. د الله حمد پکې بیان شو، مخکنی برنی آیاتونو کې د الله ربوبیت بیان شو، رحمانیت او رحیمیت بیان شو، د الله طاقت او قدرت چې هغه د قیامت دروازې او د انصاف مالک دی. اوس نن به مونږ ان شاء الله د ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمه کو. ایاک نعبد، نعبدو کې عبادت دی، مونږ عبادت کو. د عبادت خپل معنا دا ده چې حد درجه عاجزی او انکساری، حد درجه عاجزی او انکساری. مفسرین کرام د دې مثال په سجدې سره ورکوي چې دا د عجزه اخري مرتبه ده، چې انسان چې رب تا ما سره دومره احسان کړی دی چې زما سر دې اوچت پیدا کړی دی او زما سر ته استنخ کته کې هر یو شی زما سر پسې اوچتیږي. تاسو وګورئ سونا زناور چې دي، پرندی چې دي وغیرہ، ټول خوراک پسې اوبو پسې سرخ کته کوي، لیکن الله فرمایي چې انسان استا سر ما ته ډیر ګران دی، دا به ته څه پسې ښکته کوې نه، دی پسې بهر سې اوچتیږي. نو الله رب العزت چې الله تا ما سره دونه احسان کړی دی، نو انسان دا خپل سر ورته په ځمکه باندې کیږي چې سبحان ربی الاعلی، رب تا ما سره احسان کړی دی، زه ستا یو ډېر عاجزه بنده یم. نو گویا کې مونځ کول، نفل کول، سجده کول، دا د الله لوی او بڑائی منل. اوس یو انسان دا نه کوي، نو مطلب دا دی چې د ده په زړه کې د الله د لوی او د بڑای قدر احترام نشته. نو دا گویا کې هغه اخري د عاجزۍ هغه اخري مرتبه ده. بل دلته کتا سو خیالو کې د نعبدون مخ کې ایاکا ټکی راوړ، ایاکا نعبدو. د ایاکا خپل معنا ده خاص تالره، خاص تالره. نو نعبدو کتش نعبدو دلته راغلی وی کنه، نو بیا دی کې مفسرین فرمایي چې دا احتمال پکې و چې خدای ستا عبادتم کو وسره نورم شته د هغې عبادتم کو، بس مونږ عبادت کو، مونږ عبادت کو. نو عبادت کو نو مطلب دا دی چې ستام کو ور سره نورم. نو ایاک ټکی چې کم دی دلته راغی، نو گویا کې د دغه احتمال دروازه بند کړه چې یا رب کریم ګورستانه بغیر بل څوک نه منو، نشته ونه د بل چا عبادت هم کړی و نه به وکړو. ایاک د دغه خبرې وضاحت مونږ ته وکړو. نو گویا کې دې آیات کې د الله د بندګۍ وضاحت دی چې خدای مونږ ستا بس بندگان یو، ستا عبادت کو. نو بیا هر کله چې بندا د خپل حقیقی مالک صفات بیان کړ، نو دا غي نه پس اوس دی خپل پروردگار ته عرض کوي، خپل عریضه پیش کوي. ځکه چې او بیا ټولو نه مخکې انسان د پاره د عقیدې سمواله پکار دی چې د عقیده سم شي. محترم شیطان د انسان باندې لومبي گزار په عقیده کوي.
چې د انسان عقیده ګډوډه شي نو شیطان ډیر خوشاله شي، ډیر زیات چې زبس کارو شو. خو چې هر کله عقیده د نه ګډوډه کیږي او عقیده صحیح نو بیا په اعمالو شروع کې نو بیا مونږ کې ورته مصیبتونه او رکاوټونه چې بس کله تی مونږ پاتې کوي او کله تی چې سبق پاتې کوي او کله تی بل عبادت پاتې کوي او کله تی بل عبادت پاتې کوي. نو لومبي د انسان د پاره ضروري چې کوم دی هغه عقیده ده. نو ایاک نعبدو کې گویا کې بنده د خپل عقیده اعلان د وکړو چې اے پروردگار غوړه د طرف ستا عبادت کوم، تا وحده لا شریک منم، بل څه نه منم، ستا عبادت کو. خدا د الله تبارک وتعالى عبادت کول په دې عقیده باندې کلک ټینګ پاتې کېدل، د شیطان د حملې نه محفوظ کېدل، دا خو څه وړه خبره خو نه ده چې انسان د دې ټول خبرو نه محفوظ شي، د شیطان نه محفوظ شي، استقامت وته الله ورکی د خپل عبادت باندې. نو رب درون اعلان مې وکړ، غټه خبره ده چې ستا عبادت کوم. نو اوس دا خو رب زه خو ډېر کمزور یم، دا بس کېږي، زه خو ډېر زیات ناتوان انسان یم، کمزور انسان یم. نو رب دې کې بو سره ته امداد کې، زما په دې کار کې به ته ما سره امداد کې. ایاک نستعین، خدای ګورستان امداد غواړم، زه د بل چا نه امداد غوښتونکی نه یم، زه د بل چا نه امداد غوښتونکی نه یم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمارو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس ترا وی سیب کس ضرورتی نو ما ته وای وی نا تا تسب وی ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی دی چې څوک هر ماسخوتن سورۃ واقعہ شریف ویا د مانده با فقر فاقا غربت محتاجی لوګتن ناراضی. نو عقیده دی ته وي چې هغه بیا د چا نه سوال نه کې مونږ ورپسې ګرځو او بزرګان کرام پسې چې کم دی بادشاهان ګرځي چې ما نه سو غواړه چې در کم دل هغه وی نه چې ستا نه غواړم نو بیا خو کار ونه شو. لکه دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته بادشاه خط راولېږه چې د نیمروز صوبې ټوله آمدني مې تا ته درکړه ځکه چې ستا میلمانو مریدان لنګر ډېر دی. اغیو فرمایل جواب کې چې من ملک نیمروز به یبجون میخرن، زه د نیمروز صوبې آمدنی په یو وربشه باندې مناخلم، په نیم وربشه مناخلم، هیڅ ضرورت نشته چې کوم رب تعالی درکې نو زه به ستانه غواړم، هغه به تعالی درکې زه به ستانه غواړم، ته به بیا مال راکې نو زما اوس طرف یو دې دغه نه غواړم کنه. نو یا کې د دې خبره امداد د الله نه طلب کول چې خدای اوس را سره امداد وکړه چې په دې اعلان او په دې عقیده باندې زه ټینګ پاتې شم. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې د انسان حقیقی سعادت او نیکبختی په دې کې ده چې دې د الله عبادت گزار جوړ شي. د ټولو نه لوی خوش قسمتي ګوره دا ده چې دې د الله عبادت گزار جوړ شي. یو انسان او زه ډیر نیک ما، زه په زړه صفای ما، زه چې کوم دی ډیر پاک انسان او ډیر خپل، لیکن بل طرف ته چې کوم دی د منص پابند نه دی، نو دا خو یو اهم فریضه ده د د پزړه کې د الله یره نشته، د الله یره پکې کم ده. د څنګه چې کم دی الله ته ابل روز ما سکول کې تاسو کا د اتم په کلاس کې اتسلوخ الکانو په کلاس کې موږ سره یقینو کې مینن سحر چې د چا منس کړه په ټیم جمع سره الله سوچت کې په 48 تعداد کې سرور الکانو الله سوچت کې. نو ماوی دا باقی دا کم زین راغلی، دا باقی خو اندوان ندی، سیکان خو ندی، خو مې زما دا یقین دی چې په دې باقی الکانو کې به د نیمه نصیبه د دې مشرانو مونځ نه کړ چې یو مشر هغه خپل زوی ته مونځ نشي ویلې، مونځ په خپل زوی نشي کولای، دا بس کیږي. دا ډېر د افسوس خبره ده. انسان سعادت او نیکبختی په دې کې ده چې د الله عبادت گزار جوړ شي. شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي وی کم انسان چې د الله نه یریږي نو ته هغه نه مې یریږه چې دی بغنه تا ته نقصان درکې، خو چې د کم انسان په زړه کې د الله یره نشته نیوي ته ډیره یره وکړه چې دی د الله نه یریږي. نو ما سره دا څومره چې خلک دا نقصانات کوي، خدا د الله یره پړ کې نشته کنه. وی که انسان بالفرض د الله تعالی صحیح طریقې سره عبادت گزار جوړ شي
وی دته به الله لوی سعادت او خوش قسمتی ور نصیب کی. او یو د دنیا د نعمتونو سعادت ته مونږ خو سعادت او خوش قسمتی دی ته وایو چې د دنیا سيزونه را سره ډیر میلاو شي، ډېرې پیسې، ښکلی کور، موټر میلاو شي، خوراک میلاو شي، جامې میلاو شي، یاره ډېر خوش قسمته دی. لیکن وی حقیقی سعادت دی ته وایي، حقیقی خوش قسمتی دی ته وایي چې دته الله په عباداتو کې اخلاص نصیب کی، دی د الله ښکلی تابعدار شي. دا هر څه به ستا خپله بیا راځي، بیا به تا ته دا هر څه مینت کوي چې دا واله. دا خو د الله پاک یو عجیبه. الله وی انسان ته صرف زما شه، بیا ته ګوره چې څه کېږي. دا هر څه به تا پسې بیا را رواني. خو ګورې که ته زما کېږي نه، نو ته به بیا هر چا پسې رواني، ته به بیا هر چا پسې رواني. حدیث مبارک کې راځي چې په بندګانو باندې د الله تعالی حق چې کوم دی هغه د الله عبادت دی، چې بندگان به د الله عبادت کوي. د دنیا کارونه دی کوي، خدا سے به نه کوي چې دی لومبې توجه د دنیا کار ته ورکړي. اتا اوس ما خبره کړې وکنه یو کس ته مې لکه دا مونږ ولې نه کې ویزه ماسختن ټول په یو ځای باندې کوم. ما وی شاباس، دا قانون د ناشنا پیدا کړ چې ماسختن ټول مې ته د 2-3 ورځې ډوډۍ په یو ځای باندې خوري. او د دنیا خو هر یو کار په ترتیب کې، په ټیم ټیبل کې، او مونږ د دې وجې نه کوي چې یاره اوس دا کار مې شروع کړی دی، دا رانه خراب نشي. نو مې په مانځه باندې بستا کارونه خرابېږي او که سمېږي به، دا خو به الله سموي. مې دومره پړه کې یاره نشته چې حی علی الصلاة حی علی الصلاة تا ته چغې والي کېږي چې راشه ځای د کامیابۍ ته، فلاح حی علی الفلاح د کامیابۍ ځای ته راشه، او ته نه ورځې او بیا وایې چې ولې زه ناکامه شوم، ولې الله ما سره امداد ونه کړ، زما مسله ولې حل نه شوه. او الله تعالی باندې د بندگانو حق دا دی چې دی د عذاب نه اوساتي. الله فرمایي کنه کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، دا زمونږ ذمہ داری ده چې موږ به مؤمنانو ته نجات ورکو. نو د هر څه نه به وله نجات ورکړي، د هر قسم تکلیف او پریشانی او مصیبت نه. او ته الله ته خو سر ښکته که که نه چې خدای ګورې ته مې ربې تا ته مې سر ښکته که. او چې په صحیح معنو کې کوم انسان الله ته سر ښکته که، د ده سر به بیا د خان او د نواب او د بدماش او د بل او د بل په دروازه کې نه ښکته کېږي. خو دا انسان د زړه نه په صحیح معنو کې د الله ته سر ښکته کوي نه، نو بس الله وی ورګه چې د نورو خلکو ته د سر ښکته کم. او دا د الله مهرباني ده، ورنه الله باندې د چا حق نشته چې ټیک به داسې کې نه. خو الله مهرباني ده چې بیا هغه موږ سره احسانات کوي. نو د ایاک نعبد مطلب دا دی چې د الله تعالی عبادت د دې وجې نه ضروري دی چې هغه الہ دی، هغه معبود دی. وی د الوهیت دپاره چې دا الله دی او دا رب دی، څلور خبرې ضروري دي. لومبې دا چې الله تعالی واجب الوجود دی، د الله تعالی د خپل شان سره مناسب چې څنګه وجود هغه بالکل چې کوم دی الله موجود دی. د الله د وجود نه انکار کول کفر دی. دویم دا چې د الله وجود خود به خود راغلی دی، چا جوړ کړی نه دی، نه چا ور کړی. او الله قادر مطلق ته په هر څه باندې طاقت دی، او دې طاقت کې هغه چاته محتاج نه دی، نه فرشتو ته محتاج دی، نه انسانانو ته محتاج دی، نه جناتو ته محتاج دی. علیم کل، په هر څه باندې عالم دی. اوس خو که د دنیا حاکمان هغوی خو د دنیا څه ورته وایي خلک نیولي ځان له چې مخبران چې هغوی ورته چې کوم دی نو خبرونه ورکوي چې پلانې علاقه کې دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو. ورنه که دا مخبران دا ادارې دا خبرونه بند کړي بیا خو دغې حاکمانو ته پته نه لګي. نو هغه گویا کې د دنیا حاکمان دی خپلو مخبرانو ته محتاج وي، لیکن الله چاته محتاج په دې کې نه دی. الله خالق دی. د عبادت متعلق امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمای چې اصل عبادت دا دی چې تمام اندامونه، تمام ظاهری قوتونه، تمام پټ قوتونه د الله تعالی د مرضی مطابق استعمال کړي. اصل عبادت دا تمام اندامونه، تمام ظاهری قوتونه، تمام ستا پټ قوتونه، ټول طاقتونه د الله د مرضی مطابق استعمال کړي، نو دې ته ویل شي عبادت. عدی بن حاتم دا د حاتم طایی صاحب زویو. حاتم طایی صاحب چې دا موږ ورته پښتانه چې حاتم طایی وایو، دې د نبی علیہ السلام زمانه سره جوخت تیر شو، خو نبی علیہ السلام یې نو لیدلی.
بس د وفات نه پس نبی علیہ السلام بیا دنیا ته تشریف وروړو، یعنی هغه ته الله نبوت ورکړه، بعثت یې وشو. نو د زوی عدی صاحب رضی الله تعالی عنہ هغه په نبی علیہ السلام بیا ایمان وروړو، خپل صحابي جلیل القدر. یو پیر عدی بن حاتم دی لومبي عیسایو، نو دی لا مسلمان شوی نو وی د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې یاره زمون متعلق دا خبره ده چې يهوديان او عیسایان دی د خپل عالمانو عبادت کوي، د خپل پیرانو د عالمانو عبادت کوي. نو قرآن څنګه په موږ دا الزام لګول دي چې قرآن کې الله فرمایي چې يهوديان او عیسایان د خپل عالمانو پیرانو عبادت کوي، موږ خو نه کوو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا آیات ورته وی چې اتخذوا احبارهم رهبانهم اربابا من دون الله، دی د الله نه علاوه خپل پیران او خپل عالمان په خدای سره نیولې دي. نو بیا وته وضاحت وکړه چې آیا تاسو علما چې کوم دي د خپل طرف نه د حلال او د حرام فتوی نه لګي یا روي دا کار خو کوي، بس که چاته اړخي نو حلال سي حرام سي وته حلال کی، او چې چاته اړخي نو حرام په حلال کی، او تاسو خلک اغي پس روان نه د اغي تابعداري نه کوي. نو وی د ورته وی چې او نو یا دې خاموش شو چې دا نو چې نور عبادت نبی علیہ السلام مرتبه چې نور عبادت څنګه خدا غدي چې بس هغه کناروا کې او کار سکه هغه پس روانه. الان کې مسله دا ده چې لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق، د مخلوق تابعداري په هغه وخت کې نه کې چې هر کله د الله نافرمانی راځي. یو پیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسې د ازمایش په شکل باندې ناصافه منبر باندې ولاړو، وی اے خلکو چې زه د تسویم ګوره هغه به منې، چې زه سویم هغه به منې. په دې کې یو غریب سړی او کمزور د بدن نه غریب هغه پاسې د تورې راویسته، وی امیر المؤمنین صاحب دا خبره ووره، کستا خبره د شریعت مطابق خو موږ به منو، خو ګوره که د شرع نه خلاف بیا ګوره موږ منلو ته تیار نه یو. حضرت عمر صاحب الحمدلله ډیر زیات خوشاله شو، وی زما مقصد هم دا و چې نن الحمدلله یو کمزوري سړی کې دونه جذبه ده چې هغه د وخت بادشاه پسې چې کم دی توره روباسي چې کستا خبره د شرع نه خلاف یې به نه منه. دا مسله ده چې موږ به د شریعت تابعداري کوو، موږ به دا نه چې څوک ورپسې ایاک نستعین دغه خو ایاک نعبدو کې مې د تلغون ته وضاحت وکړو. نستعین د نستعین مطلب دا دی چې موږ په هر کار کې په هر حاجت کې اے الله تا ته سوال کوو او ستانه امداد غواړو، ځکه چې موږ کمزوري یو، نو موږ په خپل طاقت یو کار کولی شو او نه څه حاجت پوره کولی شو. نو سوی د دې دا مطلب نه دی چې انسان به بس د دنیا اسباب بټول پریدي، بس نه به سورلی استعمالي او نه به دوايي استعمالي او نه به دوستانه کوي، نه به چاته وي زما دا کار وکړه، نه دا خبره نه ده. اسباب به نه پریدي، دا اسباب الله تعالی پیدا کړی دي. لیکن یو صاحب فرمای وی عقل میں گویت عشق میں بھی شعر زمانہ ارشو وی عقل وی چې اسباب باندې یقینو کا، ابي عشق وی چې مسبب راټینګ کا. یعنی څه مراد دی؟ اسباب تا الله پیدا کړی دي، ته ځان ته سورلیم والا دویم والا هر څه والا، خو خدای پاک په دې سورلې کې چې دا سورلی چې ما کمزې ته رسي دا طاقت الله تعالی کړی دی. دا زمانه دی رب دا دوی که زه استعمالوم او په دې زه جوړېږم، نو دا جوړوالی به ته کې شفا ستا په لاس کې ده. نو اسباب استعمالول وی که یو سړی چې کم دی ظاهري طور په خپل کار کې روزګار کې یا خپل چا نه څه امداد وغواړي چې بھئی ما ته دا مسله پیښه شوې ده، ما سره په دې کې امداد وکړه، تعاون وکړه، بالکل ټیک ده، بالکل جایز ده. خو کدی وی چې د خدای نه اعتماد د پورته شي چې یاره زما مسلې حل کول والا دی دی، نو دغه ځای کې دی بیا وخوید، دغه ځای کې د عقیده بیا خراب شوه. نه مسلو حل کول والا الله دی، ظاهري اسباب الله پیدا کړی دي، دا بالکل چې کم دی نو جایز دی. ځکه چې استعانت طلب د امداد په حقیقت کې د الله تعالی نه دی. د الله تعالی که چا دا عقیده چې نه بس د هر څه چې کوم دی نو دا انسان یې کوي، نو دغه د عقیده بیا خراب شوه. بهرحال چې کوم دی نو دې ځای کې پس ټول قرآن پاک راز چې کوم دی علما فرمایي هغه په سورت فاتحه کې دی. سورت فاتحه د ټول قرآن پاک
او بیا په سورۃ فاتحه راس چې کم دی خلاصه چې کم ده هغه بیا اصل کې په ایاک نعبد و ایاک نستعین دی ویا کې دا د ټول قران او د ټول دغه خلاصه ده چې انسان دی عبادت کوون کې جوړ شي او د الله په ذات یقین کوون کې جوړ شي د دې عقیده چې کم دی د نور خلقونه ووړیا گویا کې د ایاک نعبد کې د شرک نه د بیزاره اعلان دی چې خدای ګورزم د شرک نه زما بیزاری د براءت اعلان دی او په دویمه جمله کې چې کم دی خدای زما سونه طاقتونه چې کم دی سونه قوتونه چې کم دی دا غینه ګوره ما انکار وکړ زه اس طاقت ما کې نشته خدای زما اس حیثیت نشته حیثیت او طاقت خدای ټول ستاد ټول کارونه الله ته حواله کول نو دغه گویا کې د ایاک نستعین هغه خلاصه ده بیا ورپسې چې کم دینو اهدنا الصراط المستقیم لغت کې هدایت چې دی اهدنا هدایت د دې خپل معنا د لطف مهرباني عنایت سوق چې کم دی منزل مقصود ته رسول نو اوس اهدنا کې د مسلسل انعامات او اعتراف نه پس الله تعالی د الله په حضور کې دعا کولی چې اے پروردگار تا خو ما سره ډېر احسانات وکړ ډېر احسانات ته وکړو د عقاید دې راله صحیح کړو نعمتونه دې راله راکړو امداد دې را سره وکړو خدای بېشمار نعمتونه دې راله راکړو هر څه دې راله راکړو خو اوس خدای زه درخواست پیش کو زه اوس درته یو سوال او منت کوم چې ای زما پروردګاره اوس ما د تباهۍ او د ګمراهۍ نه بچ که ځکه چې دا دومره دې را سره احسانات وکړو چې تمام کائنات ته زما په خدمت ولګولو هر څه دې ما له راکړ او خپل ځان سره دې راله تعلق جوړ کو زما د اصلاح دپاره د انبیاء کرام راولېږل کتابونه دې راولېږل رب هر څه دې ما سره وکړو نو اوس مې ما د ګمراهۍ نه بچ که هسې نه چې دې ټولو باندې سترګې پټې کړم او بس لاړ شم د شیطان په لار باندې روان شم یعنی اوس د هغې خبرو توفیق یا رب کریمه ماله راکه چې هغه ستا د مرضۍ موافق وي الله دې هغه زموږ نصیبه وګرځي اصل خبره دا ده چې داسې خبرې کول داسې کارونه کول چې هغه د الله د مرضۍ مطابق وي دا سوچ ځان سره لکه د هر وخت لکه انسان ته یو مسله پیښه شي ډېره خطرناکه نو بعضې وخت کې انسان دې پوزیشن کې راشي چې د شپې هم هغه سوچ یې په دماغ وي او د ورځې هم هغه سوچ په دماغ وي دا امامتۍ په دې لومړنو کلونو کې اوس هم کله کله کېږي خو اوس هغه اثر په ما کم دی لومړنو کلونو کې خو سترګې مې پټې کړې نو بس خوب به مې ولید یاره جومات بند دی او بار خلک ولاړ دي یاره موټر اوبه نشته او ټینکۍ تشه ده او یاره بس بې ټایمه شوی دی بانک چا نه دی ویلی نو بیا مې یو پیره قایي صاحب ته دا خبر وکړه نه هغه په خندا شو ما ته یې ووي چونکې ستا خو شپه ورځ دقه سوچي که نه چې د امامتۍ هغه سوچ در باندې غالب دی نو بیا هغه خبرې نو الله دې کې گویا کې دعا ده چې خدای هسې نه د دې نعمتونو په وجه سره سرکشه نه شمه نو ای الله ما ته د خپل رضا توفیق راکه او بیا صراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم وی هر کله چې عبادت او طلب د عبادت استعانت د هغې وضاحت وشو نو بنده اوس خپل مالک حقیقي چې کوم دی نو وپېژنده اوس د خپل مالک ته ځان ورسو خپل الله ته ځان ورسو چې واقعي چې کوم دی زما رب الله دی واقعي چې ما سره الله ډېر احسان وکړه د عبادت او د قسمه قسم د نعمتونو احسانات راسه نو اوس دی فوراً چې کوم دی چې راشه دا موقع ده اوس د خپل دعا خصوصي دعا درخواست اوس پیش کوي د هغې ابتدا کوي او د ټولو نه مخکې چې کوم دی د صراط مستقیم دعا وکړه چې خدای لومبی خو ووې چې اهدنا ما ته هدایت وکړه ما په سمه لار باندې روان کړه نو بیا د صراط مستقیم چې خدایا د صراط مستقیم می څه شی دی وی د دې تشریح قرآن په خپله کړې ده د دې نه مراد دین اسلام دی د دې نه مراد د الله وحدانیت دی او دا هغه لار ده چې تمام انبیاء کرام پې روان دي ټول پې روان دي او د دې لارې متعلق الله تعالی واضح فرمایلی دي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه چا چې د دین اسلام نه علاوه بل لار خپل کړه هغه ما ته قطعا نه د منظور بس فیصله وکړه چې د دین اسلام نه علاوه بل لار شي نو لاړ دی خو غرق شو اسلام نو دی وجنه گویا کې د انسان اولی لومړنی ضرورت چې کوم دی هغه صراط مستقیم دی چې دی په سمه لار روان شي چې لومبي د ته لار میلو شي لاره باندې تلل او بیا سورلی او بیا څه او بیا څه اخو دې پسې دویم نمبر خبره ده
یو سړی حج ته روان دی او د قبلې په ځای په دې به نرخواته روان شو نو دې خو لاړ غرق شو. نه ډومبې خو به دې لار صحیح کړي چې حج ته په کومې لاړ شم. نو بیا به ګوري چې اوس په جاز کې ځم که په ریل ګاډي کې ځم که په موټر کې ځم که د اوبو په جاز کې ځم که څنګه لاړ شم. خو وروسته خبرې دي. نو ډومبې د انسان د کامیابۍ چې خدایه د سمې لارې نه مې د اړېدو نه مې بچ کا، چې خدای پاکه د غلطې لارې اړېدو نه مې بچ کا. خدای چې زه په سمه لار باندې روان شم. او د هغې دپاره دی چې کوم دی الله تعالی ته خپل سوال پیش او چې پروردګار هغه څیزونه راله راکه، هغه سهولیات راله راکه چې په صراط مستقیم د تللو دپاره زما امدادګرو ګرځي. نوی کاغه روحانی لحاظ سری او که جسمانی لحاظ سری، یعنی هر قسم رهنمایی کاغه د انبیاء کرامو په شکل کې، که د کتابونو په شکل کې، که د بهترین خوبونو په شکل کې. خو خدای هغه ټول ذرایع ما ته راکه چې زه په سمه لار روان شم، زه په ټیک لار باندې روان شم. دې ځای کې د مفسر رحمت الله علیه یو خبره ذکر کړې ده. وی بعض غیر دین دا اعتراض کوي چې مسلمانان تمام عمر د صراط مستقیم دعا کوي چې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم. نو دینه معلومه دا شو چې ګدی دا دعاګانې نه ده قبول شوي چې دې ټول عمر دعا کوي. او دا اعتراض یو غیر مسلمه چې دا غنمو دیانن سرسوتی آریا سماجی دا غنمو هغه په حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه باندې هم دا اعتراض کړو. نو مفسر صاحب جواب کوي چې دا اعتراض ده بالکل نامعقوله د اعتراض ده. اهدنا چې کم دی وی په ډیرو معناګانو سر راځي او خایا مونږ ته منزل مقصود ته مرسوا، ثابت قدمم پاتې کا، توفیق را لراکا. نو بعض وخت کې وی صحیح لار چې کم دی ما انسان ته معلومه یو دنه غلطه شي، گمراه شي. دا د خلک چې کم دی چرته دي پیښور ته لاړ شي، اسلام آباد ته لاړ شي. زه خپله پیښور ته ډېرې پیرې ترین خو لاره پکې راته یوه هم نه ده معلوم. نو د هغې دپاره چې کم دی اکثر د 500 روپوزی او رکشه رانه 200-300 روپۍ والی چې زه یم یاره چې صحیح ځای ته مې ورسوي. نو بعضې وخت کې وي صحیح لاره ده ته معلومه وي او بیا هم پکې غلط شي. لکه مثال په طور مرزا قاضیاني لعنت الله علیه چې سمه لار ورته معلومه وه غلط یې کړه، هغه یې پرېښوده. نو د هدایت دعا چې کوم دی دا هر وخت ضروري ده، هر وخت ضروري ده. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه فرمایي چې د هدایت ډېر مراتب دي. انسان همیشه چې کوم دی د اعلی مراتبو چې کوم دی سوال دله پکار دی چې کوي. څومره چې دی الله ته نږدې کېږي نورم دله پکار دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې انعام یافته خلق چې کوم دی، هدایت یافته خلق چې کوم دی، هغه دا سلور دی. وی قرآن نه دی فرمایلی؟ سوره نساء کې الله فرمایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. چې څوک د الله او د پیغمبر تابعداري وکړي نو الله په دې باندې احسان کړی دی. هغه چې احسان په کړی دی الله دې سره به چې هغه انبیاء کرام دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین. یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شهدا، صالحین گویا کې د دې په لاره باندې تل پکار دي. دغه لاره چې کوم دی مفسر سے فرمایي چې نن مسلمانانو خپل لار پرېښې ده. د دې خپل څه حیثیت نشته. په سیاست کې، په معیشت کې، په تجارت کې موږ د امریکې او د یورپ او دغه خلکو د هدایاتو مطابق چې کم دی روان یو. وی لہذا د دې نه موږ ته دا هغه دی چې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې هغه انسان تر هغه وخت پورې کامیابی دی نشي سو پورې چې د خپل اسلاف، خپل مشایخ وغیرہ د هغې تابعداري نه اختیار کړی، په هغه لاره باندې دی چې کم دی نو روان شوی نه دی. خیجی غیر المغضوب علیهم. زدا غیر المغضوب با زوی به وګی د سورۃ فاتحه شریفه به ختم شي. ها مختصر به خیر دویم زه ډیر پکې وګدیو کله کله معنا خبر وګد شو خو تاسو خپکیږم. امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي چې يهوديانو ته مغضوب علیه ویل دي باندې الله غضب کړی دی. عیسایانو ته گمراه ویل دي، ضال. يهوديانو الله تعالی قانون چې کم دی مات ک د الله د غضب مستحق جوړ شو. عیسایانو چې کم دی د عیسی علیه السلام په محبت کې چې کم دی عیسی علیه السلام ته چې کم دی نو خدای وی چې دا خدای دی. او موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی د اعلی مقام قائل یو چې بشک هغه مبارک ته خدای لوی مقام ورکړی دی، لیکن الہی نه ګڼو، معبود خدای نه ګڼو.
وی خدای مګنه به شک چې بنده دې نور ټول وانه صفات دي پرشتیا د الله نه پس وی مونږ په تشهود کې وایو کنه چې اشهد ان محمدن عبده ورسوله وی دلته خدا خواجه مجدد البزانی رحمت الله علیه او عجیبه غون خبره کړل چې دلته چې کم دینو عبد چې کم دی عبد اشهد ان محمدن عبده ورسوله عبد مخک ذکر کو رسول رستو ذکر کو ودا ولې نو ودا عبد تعلق چې کم دی د الله سره د چې عبادت بده د الله کوي او د رسول تعلق د مخلوق سره د چې د مخلوق د پر رسول الله لګل شوی نو لہذا د الله سره د تعلق د پخول د پاره لومبه دا خبره ضروری ده چې لومبه د الله د رسول بته د الله بنده غني خدای به نه غني موږ د رسالت اقرار کوو او نیغ لار معلومولو د پاره الله تعالی بیا موږ ته انسانان را لګلی دي او د نیغو د سمې لارې د پاره الله پاک د دغه انسانانو پته موږ لرا کړی ده چې کم قسم خلق دي غام بي کرام دي هغه صدیقین دي هغه شهدا دي هغه صالحین دي و دغه خلقو بس روان شي بس دغه قسم خلق دي د دې پیروي حکم نو گویا کې پدې کې دې طرف ته اشاره ده چې د انسان تعلیم او تربیت وی محض د کتابونو نه نشي کېدی چې دې به صرف کتاب باز خلق وی صرف مطالعه وکم صرف مطالعه سره دې نقصان کیږي بلکې بدی د رجال ماهر صحبت به حاصله هغه خلق چې الله هغه دا خلق دي چې هغه صالحین دي نیکان دي بزرگان دي اولیاء دي علما دي نو د دې خلکو ته په ډوګي ماتایي د دنیا یو فنم چې کم دی وی د کتاب نه نشي ذکر دي نو د الله دین او د الله سره تعلق بسنګ چې کم دی په صرف کتاب سره حاصل شي لہذا وی معلومه دا شو چې د انسان د فلاح د لپاره دوه شیزونه ضروری دي یو کتاب الله او دویم رجال الله د الله کتاب او الله والا داغي چې کم دی نو بغیر رجال الله او بغیر رجال الله نه د کتاب باندې پویدل مشکل دی او ور بغیر کتاب الله نه رجال الله پیجندل چې کم دین هغه مشکل او ګران دی نو غیر المغضوب نه پلار د هغه کسانو چې رب تا په غضب کړی دی ولضالین او نه پلار د گمراهان خدای د گمراه خلق لار نه چې کم دینو او ساته چې ځان ته ټیک ویا خلاري غلطه کړی ده په بل طرف روان دي الله تبارک وتعالى دې منګه د مغضوبون علیه او د گمراهینا او ساتي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد خاص تعالی را نعبد من عبادت کو و ایاک او خاص تعالی را نستعين من امداد غواړو اهدنا او خای مونږه ټینګو ساته مونږه دوه معناګانې سوي صراط المستقیم پلارنی غباندې صراط الذین پلار د هاي کسانو انعمت علیهم چتا انعام فرمایل دي پاغي باندې غیر المغضوب علیهم پنلار د هاي کسانو چې غضب کړي شوی دي پاغي باندې ولضالین او نه پلار د گمراهانو صدق الله العظیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم امين الحمد اللهم ارحمنا وارحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم